السلام علیکم قدرمندو. منګه د کمی خاکی په سټ باندې یو پته نه لګي ماته. والډی دا فرحان صاحب دی. فرحان بھائی څنګه چل خیر دی؟ د انور جوړه مزه کړی ده. الله خسوره کړی ریکارډینګ لراغلی خو هغه ته سور نه کېدل. نه بس وای چې ډډه واچو. نه د شینا وانز د لپاره خاکه ده. او جی او بل سوانز د لپاره خاکه ده کنه؟ فرا لګو. ها فرا وانز دا را سره دی. عثمان صاحب یعنی عثمان بھائی بالکل اوچت خط لري. السلام علیکم ورونه څنګه یې ښه؟ دا ولې لکه ته خدا سره ستړی بس د انور جوړې مړ سپن د انور مړ سپن کړم دی پیتا ویواله مغاړو کو نه راله جس استه او کنه دا جس ته دا جس برته هغه دی یو ملاست دی مجاهد بابک هغه به ته وای جس هغه ډیر خپي دی هغه دی ایکسپرت دی هغه ټول عمر د تعلیم کړی دا بل ملګری. السلام علیکم ملګرو، څنګه چل دی؟ نوې قدمي خیره او سپورټ کوي. اوس را زلمی شو د چا خبره؟ نامه دې څه ده نو؟ ساجد حسن او د سکرین نو د وانز دنیا ته د لکه هغه وی قدم راواله پنجخ کې قدم راغسته ریخه سپورټ کوي ملګرو. قدرمند دا خو ملګری دی خو ګورو کنه دا لوکیشن دی او دا پینز راغلی دی پینز ماشین. قدرمندو تاسو مجاهد بابک هم ولیدو او اوس فرات د دې د میک اپ ډېره لویه مسله وي. میک اپ هم دا به څونه میک اپ تاسو لګوئ فرا که نه دا ټولې خرچې مو د میک اپ دي. د میک اپ څیزونه ارزانېږي تاسو وایئ چې ارزان شي که ګران شي؟ ارزان شي. تاسو د شینا واینز په سټ باندې موجود یې او د فرا واینز په سټ باندې موجود او چې دې ټایم کې فرا واینز او د شینا واینز نو ریکارډینګ شروع دی. ریکارډینګ سٹارټ ان شاء الله. هغه خلک تاسو ته د روټۍ پته مې دي وایي روټۍ خورو. روټۍ ورته تیار روټۍ به بیا وخورو ته بدرنګ بیا به روټۍ وخورو. دلته مجاهد بابک وایي زه وایي دغه یم که نه وایي د وږ یم زه تاسو ځان تیار کړئ قدرمندو زموږ سره اوسئ. او دا څوک دي؟ السلام علیکم. مجاهد بابک صاحب څنګه خیر دی؟ دې پکې څونه ښه راځي ته وګوره. ها مجاهد هلته مې عثمان سره خبره وکړه که نه هغه وایي د انور رانه جس مسوخ کړی. نو ما ورته دا جس څه ته وایي؟ نو ویل ته وایي بابک مجاهد بابک ناست دی او وایي د جس کې هغه ایکسپرټ دی. نو د هغه نه پوښتنه وکړه. نو زه خو د جس نه یم خبر ځکه چې زه سوري ته ناست یم. تاسو د ډرامې په سټ باندې د هاکي په سټ باندې هغې باندې ناست د شینا واینز دپاره یو دوه ملګري را روان دي د هغوی انتظار کوو ښه په جغ کې او بیا ورځو په ریکارډینګ باندې سم کړی یم دی یو خاتم تیار هم کړله او یو دوه درې خاکي نور هم تیار شاباش. بیت یو میاشت لپاره نن د جمعې ورځ ده نه نو رمضان هم را روان دی که نو هغې له به تیارې کوئ که هغې له خو به کوو هغې له به کوئ او ما به راغواړئ نه ته به راله دغه راکې لوکیشن راځو به صحیح ده انشاءالله دلته بیا کوو خو ډېر ریکارډینګ داسې به وي که نه چې هغې کې به زما خپل ریکارډینګ هم وشي زما د 400 کې پي کې نیوز دپاره نه دا وي چې لکه په رمضان کې بیا څوک غاړې نه ږدي که نه هغې وایي مړه وایي رمضان دا رمضان ګورئ ډېره ښکلې میاشت وي. زما خبره وره نه دا رمضان ډېره ښکلې میاشت وي خو بس د خلکو ته نه ځان ته بو جوړ کړي وي که نه کني څونه ښکلې تېرېږي. دا خبره صحیح ده. رمضان کې چې کوم دی نو دونه مشکلات خو نه وي. مشکلات نه وي هر یو څیز په روټین شي خو ښکلی او دې پهله خو بیخي ځکه مشکلات نه چې یو خو به ورځې نږدې بل به هغه شان ګرمي هم نه نو بیخي به نارمل غونډه کې تاسو یو ځل بیا د 400 کې پي کې په شیشه باندې بیا راغلی؟ نه زه 400 کې پي کې په دغه شیشه باندې نه مه راولم. زما خبره وره هغې خو موږ اسمان ته وخېجو. زما خبره وره داسې خبره ده چې الرېډي هغه خو خلکو ته پته ده چې مجاهد بابک او اسدالله جانې ملګري دي رونه دي نو زه خو چې کوم ځای کې موقع ګورم زه وایم چې تاسو زما په سکرین یې نو زه خوشحالېږم. نه زه خپل هم خوشحالېږم چې تاسو ما له دومره عزت راکوئ نو الله دې ستاسو عزت وکړي او بل ستا مینوال چې کوم دي او ستا د چینل چې کوم مینوال دي زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې
چې ستا په چینل باندې مال دومره عزت راکړی دی چې تا خو د دنیا وکټران انټرویو نه واخلې. بالکل بالکل بالکل. نو زما عمر عزت پکې ځین چې چا نه دی حاصل کړی. اوس هغه ډایلاګ خلک یادوي که نه بس ولې کوم یو دغه یو په جګ کې بس تا مشهور ډایلاګ چاته وې خو په جګ کې کوم دی دا ولې هغه دا ښځه دې څنګه مړه کړې وه په هغې خاکه کې؟ نه هغه ښځې خو مړه ده خو د هغې لا چاته پته نشته بس پکې هغې غریب هلک عثمانه دا هر څه چې کوم دی ستا د وجې ورانو ښه نه دغه زرکه څه شوه؟ زرکه وړ ګیا وړ ګیا ځکه چې دغه دی ډېره زه څه نشم ویلی ځکه چې د هغوی خپل چینل دي او خپل دغې دی اوس مطلب زمونږ شینا وینز دی نو ما سره پکې فرخان دی او زه یم ګمانه څوک د فرخان تپوس کوي یا په فرخان کې څه غلطۍ نو زه به ستا په مطلب چینل باندې ویم یا په ما کې څه غلطۍ نو فرخان به چې کوم دی تاسو ته ووایي چې هغه شینا کې دا غلطي ده د هغوی خپلې چینل دي پته نه لري چې هغوی ته زړه څه ویلی دي چې لرې پکې او زه چې کوم دی نه چا پسې خبرې کوم او نه مې دا عادت دی تاسو ډېر ښه خلک یې ډېر اشراف څه ډېر ښه او عثمان هم ډېر ښه دی عثمان خو ډېر او نادان فرخان هم ډېر ښه دی نه د فرخان نه بل ښه دی عثمان عثمان او زه څنګه یم نو اوس که څه یم نو بیا مینهوال خبرې بس ته مې ښایي نه نه لکه بس ته مې ښایي دا بس ته پکې څه ضرورت ولې زه ښه نه یم یار نو بس ومې ویل که نه که اوس څه یم نو بیا مینهوال وایي ته داسې یو هغه بس ته مې ښایي قدرمندو ستاسو دپاره ویلاګ او کوشش کوو چې داسې ښکلي ښکلي ملګري ستاسو مخې له راولو بس خوشحاله راته اوسئ او زموږ سره اوسئ ډېره زیاته مننه. وعلیکم سلام ولې همداسې بېسوره ښکاري یار خیر بېسوره به نه ښکارم مسلمانه دریس هغې خبره خود ساده شوه نه غلط دی وکیل دی 300 روپۍ دا شي هغه خبرې خو ورته یاد دي نه دا قیصه بل شان ده دا ته بیا وګوره څه وایي دغه دی که نه دغه ټیک دی که نه تاسو هغوی سیم ټو سیم مه کوئ تاسو خپل شي جوړ کړئ که نه دا که نه سازه نه شوه نو څنګه سازه شوه بیا خبره ساده شوه زه تا یو وکیل نه ته به دا 1000 روپۍ لکه پوره کړې او څه ټیم د هغه نه به مو راشه خبره سازه شوه 300 روپۍ پیس علي او 1000 روپۍ چې علاج یې ونه کړو 1000 به تاله درکړي نه مړه لکه چې مطلب زما بیماري ټیک نه شولې نو تاله به 1000 روپۍ درکړي بس بیا خو ټیک زه چې زه پوه دي زه څنګه ځم نه خبره وه ته خو روغ جوړ نو که مځکه خو ورځم روغ جوړ یم او وانه زه ته بسمت فرای کو فرخان ته لږ اواز وکړئ فرخان ته لږ اواز کوم ته فرخانو وعلیکم سلام ولې داسې خفه روان یې خفه به نه یم ډېر سره 1000 روپۍ راکړئ 1000 روپۍ داسې وایه که نه دا علاجونه داسې اسان دي چې ستاسو غوندې کې جعلي پیران دی که یم دا څوک دي دا والا دا څلور پټه پولې ورکوه دا والا 1000 روپۍ دا خو 500 دي الان مې زر دې رالو نو واته 300 راکوه دا هغه کارو شو 200 روپۍ راکړه ستا خو نظر رالو مړه اجنه خدای کې سعودي یا دقه 200 دې الله دې مچا او سیده پاسه خدای تبو برباد کا د ضربو بلالچ کې رالي نو نه خاصه مې نه پوره کړ ته دونه لالچ انساني سیده د سیده ته وینم په چاپولي وباسه نه یو حاکه پوره شو